السلام علیکم. اختلاف دا زمونږ او ستاسو په ټولنه کې چې خپل منځي اختلافات دي. یو کس را پاسېږي بل کس ته کافر وایي، بل کس را پاسېږي بل ته ملحد وایي، یو په یو باندې ټاپه د کفر لګوي، بل په بل باندې ټاپه د کفر لګوي، یو بل په منځ کې اختلافات راغلي. بیا علما کرام فرمایي دغه اختلافات چې دي دا بیا په دوه قسمه دي، یو ښه اختلاف دی یو بد اختلاف دی. ښه اختلاف هغه یي چې د علم په رڼا کې وشي، چې مثبت لوري ته خلک راکش کړي او خاص رضا الهي پکې موجوده وي، نیت خاص د الله جل جلاله رضا وي. بد اختلاف هغه دی چې هغه بیا بحث کیږي، په هغې کې نه علم وي، نه پوهه وي، نه پکې حکمت وي، او ټول د تعصب نه، ټول د منفي او حسد او کینې نه ډکي. نو دا بیا بد اختلاف دی، مسلمانان بیا غلط لوري ته بوځي. همدغه اختلاف پر اساس باندې چې زمونږ او ستاسې په دې ټولنه کې زمونږ او ستاسو اکثریت دا نوجوانان چې ګورو د سوشل میډیا تعقیب کوونکي دي. دوی سوشل میډیا ګوري او خلک راپاسېږي، یو بل سره بعضې عالمان د نورو خلکو سره بحثونه کوي، بعضې عالمان تر خپلو منځونو بحثونه کوي. خو دغه اختلاف لا ډېر روانه کړې تر دې چې خلک یې حیران کړي اوس چا پسې روان شو، دغه قسم خبرې کوي، ده پسې روان شو، دغه قسم لګیا دی خبرې کوي، ده پسې روان شو، چا پسې لاړ شو. د دغه اختلاف پر اساس باندې مې د دغه ستونزې پر اساس باندې مې حل لارې درته راوړي دي. هر څوک چې دغه 12 حل لارې په خپل ځان کې راولي، نو انشاءالله تعالی دغه اختلاف چې کوم د مسلمانانو ترمنځ دی دا به انشاءالله تعالی ختمیږي، او دا اختلاف به چې دی که نه بیا په اتفاق باندې بدلیږي. او مسلمانان چې په اتفاق باندې شول، مسلمانان چې یو شول، یو موټی شول، بیا د نړۍ یو طاقت هم هغوی نشي ماتولی. خو تر ټولو مهم شی اتفاق ته ضرورت دی. باید موږ او تاسو په خپل ځانونو کې د خپلو کشرانو، د خپلو د آینده نسل، د خپلو نوجوانانو په ذهن کې د اتفاق دا ټکي وکړو چې باید اتفاق ته خلک راشي، یووالي ته خلک راشي. د اختلافاتو د کفر ټافونه، د الحاد ټافونه څه نه جوړېږي. امام ابو حنیفه رحمه الله مبارک هم فرمایي که په چا کې 99% علامې د کفر وي، 1% علامه پکې د اسلام وي، ته پې د کفر ټافه نه کوي. مونږ مسلمانان دومره زړور شوي چې چا څوک لږ وګورو ګیرې خریلې ده لاړې کافر شوې، چې چا وکتو چې مونځ یې ونه کړو لاړې کافر شوې. دومره اسلام دایره تنګه نه ده. د اسلام دایره چې د انتهایي زیاته پراخه ده. نو دې اختلافاتو د منځه وړلو دپاره دا حل لارې دي. اولنۍ حل لاره، که ته غواړې چې دغه اختلافات د منځه یوشي، نو تر ټولو بهترین خبره دا ده که نه چې په کوم موضوع کې ته علم نه لرې، که نه په کوم موضوع کې ته علم نه لرې، بحث پکې مه کوه. دا هغه حل لارې دي چې زمونږ د استادانو د کتابونو د مطالعې نه مې تاسو ته راوستي دي. په کومه موضوع کې چې ته علم نه لرې، پوهه نه لرې، نو کوشش وکړه چې د دې نه ته ډډه وکړې. بحث ته هېڅ ضرورت نشته. چې نه پوهېږي دغه خبره ته په ذهن کې کښېنه چې یو انسان هم کامل نه دی، یو انسان هم پوره نه دی. خامخا یو انسان په ډاکټرۍ کې پوهه لري، بل انسان په انجینرۍ کې پوهه لري، بل انسان به چې دی په علم او په فنونو کې پوهه لري، بل انسان به د الحاد په برخه کې پوهه لري چې خلک ملحدینو سره بحث کوي. همدغسې هر انسان ته جلا جلا بخښونه دي. مخکې چې څومره علما کرام تېر شوي دي، دوی به یا په منطقو کې تکړه، یا په فقه کې تکړه، یا په تفسیر کې تکړه، یا په احادیثو کې. داسې نه چې ټول جامع الکمالات ول، یو انسان هم جامع الکمالات نه دی. نو ته کوشش وکړه چې په کوم موضوع کې علم نه لرې بحث مه کوه. غوږ کې دا واوره او زده کړه وکړه. چې زده کړې وکړه د هغې نه بعد که دی بیا یو موضوع څېړله خو صحیح ده، خو که علم نه لرې له اولنۍ ته کار وکړه چې د دغې بحث نه مکمل ډډه وکړي چې زه نه پوهېږم لا ادري. امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي تر ټولو غټ علم دا دی چې خلکو ته وایي زه نه پوهېږم. امام صاحب نه په یو مجلس کې د 40 مسایلو پوښتنه کېږي، فقط د 4 جواب ورکوي، او د 14 وایي چې ما ته پته نشته، زه نه پوهېږم. دا اوس زمونږ او ستاسو په ټولنه کې ځان دپاره د شرم خبره ګڼو چې زه داسې وایم چې زه نه پوهېږم. باید هر سړی وایي چې زه پوهېږم او ما سره علم شته. اوس که ما ته جواب راځي او که نه راځي زه وایم، دا پکار نه دی. چې علم نه لري بس خاموشي باید اختیار کړی شي. دویم، که غواړې چې د اختلافات د منځه یوسې او دغه بحث مو یوې نتیجې ته ورسېږي، نو کوشش کوئ چې په دغه بحث کې کنځلې ونه کوئ. دغه تر ټولو مهم شی. زمونږ او ستاسې اکثریت دا بحثونه چې دي دا راپاسېږي، ده ته وایي چې زه ملحد او کافر او خر او سپی او د غوایۍ دا خبرې کوي. دا د بحث بیخي طریقه نه ده. امیان دغه چې کوم تعلیم نه دی کړی، دا خلک حیران شي چې دغه زمونږ پوهان خلک، دا هغه خلک چې علم یې کړی، دوی یو بل ته کنځاګانې کوي. موږ به په طریقه اولا کوو، موږ به خامخا کنځا کوو. زمونږ په معاشره کې چې کنځا عام شوی د دغې خلکو د وجې نه چې ګوره عالم پاسېږي بل عالم ته کنځا کوي، یو پوه
او هوښیار شخصیت پاسې بل ته کنځا کوي نو لږ دا ښه شی دی موږ به هم کوو. نو د دې کنځل نه وډړو کې او په دغه خپل د کوم بحث چې دی دا کوم موضوع چې دا په دې کې ښه زحمت باسي. اکثره خلک وټاکي په دې موضوع کې به لکه بحث کوو دا موضوع ټاکل شوه خو چې کله بحث راواخلي د نه زحمت کړي نه خواري کړي او چې څه په خوله ورځي او ته بوتې وایي داسې په کار نه ده. دویم دا پوینټ به ځان کې پیدا کړي. دریم په بحث چې کوي که نه بې دلیله به بحث نه کوي. بې دلیله بحث چې د شروع کو د خپل ځان خبرې کوي او وایي چې ما اورېدلي وو ولته لیکلي چېرته وو ولته چېرته لیکلي وو دا خبرې به نه کوي. په دلیل او په ثبوت سره چې خبرې وکړلې که نه ستاسو دا بحث یو نتیجې ته رسېږي. ته چې ورته یو منبع وښیې یو ریفرنسز ورته وښیې نو هغه کس بیا ستا خبره مني. او ته چې خپل ټول د خپل ځانه لګې ته ورته داسې به وشي او دا به داسې او دا به داسې د خپل سوچ نه لګې دا مکمل غلط دی دا صحیح نه دی. د خپل سوچ نه خبرې به چې دی که نه ته به په دلایلو باندې کوي. دلایلو سره چې د خبرې وکړلې نو بس ستاسو دا بحث دا یو نتیجې ته رسېږي او اختلافات به انشاءالله تعالی د منځه ځي. بل څلورم پوینټ څلورمه حل لاره یې دا ده چې ته کله د مقابل جانب سره بحث ته کېناستې دی غواړې چې اختلاف د منځه یوسې نو ته به کوشش کوې چې د صبر نه به کار اخلې. که صبر در کې نه وي ورورجانه ته بحث نشي کامیابولی. دغه کوم موضوع کې چې لګیا یې که نه د دې ګټونکی هم نه یې ته به د دې بایلونکی او خلک به په تا باندې غلط کمنټونه کوي چې دا انسان ښه انسان نه و چې د موضوع زده نه و خبرې وکړلې او بې صبري وکړله نو صبر هم په ځان کې صبر چې پیدا کړې انشاءالله تعالی بریا هم ستا ده او موضوع او اختلاف هم د منځه ځي اتفاق به د مسلمانانو راځي. او داسې نه چې دا اختلاف نه به راځي. اختلاف هم د صحابه کرامو د وخت نه دی خو د دې حل کول دا مسلمانانو ته پکار دي. هغوی به په یو طریقه حل کول موږ په بله هغوی به په سم صحیح د اسلامي چوکاټ کې حل کول موږ په کنځلو حل کوو خو موږ هم حل نه کړه او هغوی حل کړې وه. دغه هغوی په صبر سره حل کوله موږ به بې صبرۍ سره لګېږي داسې په کار نه ده. اختلاف امت رحمتون زما د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي زما د امت اختلاف چې دی دا رحمت دی. رحمت داسې دی چې په موضوع کې اختلاف پیدا شي دوه مسلمانان سره کېني او موضوع وڅېړي هر طرف جانب هغه دلایل ووایي دین دلایل ووایي نو یو موضوع یو حد ته ورسېږي خلک پوه شي علم نور هم زیات شي نو په دې وجه رحمت دی. داسې رحمت نه چې ته یو بل ته کنځاګانې کوه. پنځم په ټولو اړخونو باید رڼا واچوي چې دا د اختلاف ټکي دی دا د اتفاق ټکي دی. صرف یوازې یو لوري ته به نه ځئ چې دا یو لوری یو طرف ته راټینګ کړی که نه په دې باندې لګیا نه هر اړخیز چې دا جانب دلایل هم راواخلي د دې جانب دلایل هم راواخلي ټول سره مقایسه کې کومه د دلایلونو کې چې کنه ثبوتونه قوي دي د کومه د اسناد قوي دي دا ټول واضح کړي داسې نه چې یو طرف ته زور کوي نو دغه په ذهن کې واچوي نو بیا به انشاءالله تعالی د اختلاف په زموږ او ستاسو د منځ ځي. کله چې د شپږم نمبر ټکی کله چې تاسو دوه مسلمانان سره کېنئ دوه نفر سره چې کېنئ دوه پوهان عالمان نو کوشش کوئ چې په خپل منځ کې یو درېمګړی وټاکئ. یو ثالث باید موجود وي. ثالث هم باید پوه خيار او د حکمت څخه ډک انسان وي. داسې نه چې ثالث مونږ کس کېنولی چې هغه الف او بام نه ویلی هغه په هیڅ شي په یو ټکي خبر نه او تاسو هغه ثالث مقرر کړئ. یو طرف کوم پوه انسان ناست بل طرف کوم پوه انسان ناست په منځ کې ثالث داسې کس ناست دی چې هغه ټول عمر ټیک ټاکر دی یا مثال فیسبوکي دی او دغه ته ناست دی چاته زنده‌باد وایي چاته مرده‌باد وایي دغه کس به ثالث نه کېنئ. ثالث به پوه او عالم انسان کېنئ چې هغه په دغه تاسو چې کومې خبرې کوي دا بحث په دې باندې پوره تمرکز ولري په دې باندې ښه فوکس او ښه توجه پرې ولري ښه علم د هغې ورسره وي نو داسې کس به ثالث مقرروي. بیا به تاسو دواړو چې تام دلایل ویل دم دلایل ویل دغه ثالث به ستاسو په منځ کې فیصله کوي. ته به داسې نه وایي چې ما وګټله هغه هم داسې نه وایي چې ما وګټله دی به وایي چې د دې دلایلو پر اساس د ده دغه کوم بحث چې و دا بریالی شو او دغه موضوع دې حد ته ورسېدله نو فیصله به دا ثالث صاحب کوي. اووم نمبر اختلاف د منځه وړلو دپاره به ته په ذهن کې دا سوچ وساتې ګوره وفوق كل ذي علم علم د قرآن کریم د اوومې سپارې د 12مې سپارې آیت مبارکه دی وفوق كل ذي علم علم هر یو د عالم د پاسه پورته عالم الله جل جلاله پیدا کړی. ته وګوره په بحث کې داسې نه وه چې یوازې زه یم او بل څوک نشته دا خبره به هېڅ کار نه کوي. هر عالم د پاسه لکه ما تاسو ته د خضر علیه السلام او موسی علیه السلام قصه کړې داسې به نه وایي چې زه یم او بل څوک نشته داسې به وایي چې زما د پاسه یو بل عالم هم پورته شته بس چې که د خبره قوي وه بس ویې منه دا خبره په ذهن کې کېنئ. اتم نمبر مقابل کس سره موږ او تاسو باید په احترام خبرې کوو. دا په دې کې حل شو خو بیا هم درته وایم یو بل ته که احترام وشو د ورورولۍ
فضا رامنځته کړو، یو بل ته مسکا وکړو، د هغه خبره ښه په سړه سینه سره واورو. داسې نه چې موږ یو بل ته څه وکړو چې ته اوس خبره کوې او زه در باندې رد وکړم. ما علم د دې لپاره زده کړی چې زه تا پړ کړم. دا خبرې علم د دې لپاره زده کول، دا ګوره د عذاب د جهنم لپاره ځان ته کندې ویستل دي. ګوره د دې لپاره باید سړی علم زده کړي. د دې لپاره سړی علم زده کړي. د مسلمانانو منځ کې اختلاف دی، زه په اسان او د حکمت په طریقې سره زه د منځ ویستم. د دې لپاره یو بل ته احترام وشي. 9 نمبر دا غټ مصیبت ده، غرور به نه کوي، لوی به نه کوي، بل مسلمان ته سپک نه ګوري. که د سپکو کتل بس هر څه د منځه یوړل. عاجزي به کوي، هر چا چې عاجزي کړې ده هغه ګټلې ده. ځان په بحث کې هغه که ته مناظره کوي، که هغه ته په یو مجلس کې ناستې، په هر ځای کې ناستې، غرور مه کوه، عاجزي کوه، تا به ګټلې. ځکه دا غرور چې دا د الله جل جلاله د سردارونو نه صادر دی او دا د الله سره ښایي. موږ په هغې کې نه ځایېږو، بس الله پوه شه او غرور پوه شه او تکبر موږ سره عاجزي ښوونکی. هر مسلمان چې عاجزي کوي بس دا به ګټونکی په بحث کې. 10 نمبر به څه وکړو؟ 10 نمبر چې کله ته تېروتلی او تېروتنه دې وکړله، یو خبره دې غلطه درنه وشوله، بس بیا هغې پسې مه یې نښله چې نه دا مې کړې ده، زه سرته رسوم او دا به داسې کوم او ولاکه یې پرېږدم او دا ما کړې ده او دا ما ویلې ده. چې پوه شوې خبره دې غلطه وکړله، نو په تېروتنه اعتراف کوه. که کله دې په تېروتنه اعتراف وکړو بس بحث دې وګټلو. اگر که مونږ کې غټ جنجال دا ده که نه چې مونږ خپله ماتې نه منو، ماتې هېڅکله، اگر که مونږ هر څومره په ناحقه یو، مقابل جانب په حقه یي، خو مونږ خپله ماتې نه منو. مونږ وایو چې زه یم او یم به بل څوک نشته. نو خپل تېروتنه باندې اعتراف کوه چې غلطي وشوله، په دې کې زه پوه یم، تا وګټله. نو مسلمانان هم درنه خوشحاله. 11 نمبر دا تر ټولو زیات مهم دی، دا چې دی که نه، دا نیت چې کله ته بحث شروع کوي دا باید اوله کې ما لیکلی، خو دلته راغی. نیت انتهایی زیات مهم دی. کله چې باید مسلمانان سره بحث کوي، نیت دې څه شی دی؟ ولې بحث کوي؟ ولې دا موضوع دې راغوښتې ده؟ ولې نور مسلمانان تا ته ګوري او راټول شوي دي؟ بحث ولې کوي؟ که د نیت دا وي چې ته په خلکو کې شر او فساد پیدا کړې، نو ته تر ټولو بد انسان یې او د دغه بحث هېڅ فایده هم نشته. اگر که ته یې وګټې، اگر که ښه دلایل وړاندې کړې، هېڅ فایده یې نشته. نیت به د خالص د الله جل جلاله رضا وي. زه دا کار ځکه کوم چې د مسلمانانو منځ کې اتفاق راشي. زه دا کار ځکه کوم چې د خلکو منځ کې یووالی راشي، ټول یو شي. ځکه واعتصموا بحبل الله جمیعا، د الله بندګانو د الله تعالی په رسۍ باندې منګولې ولګوئ، ټول باید یو موټی شي. نیت کوي دی، که د نیت بل شی که نه هېڅ فایده نه کوي. نیت دی که د ګفټونو وي او د دې چې خلک به راته ګفټونه وکړي او شاباسي به راته وایي، بیا درته هېڅ فایده نه کوي. 12 نمبر بحث هغه چا سره کوه چې ستا برابر وي. دا تر ټولو غټه خبره ده. موږ او تاسو چا سره بحث کوو په دې خلکو کې؟ دې طرف ته به یو کس داسې وي چې یا مثال هغه به ډاکټري ویلي، یا مثال هغه به چې دی انجینري به ویلي، یا هغه به په بل بخش کې پوهه لري، خو ته به ورسره هغه سره لګیا په قرآن او په حدیث کې. یا به یو سړي قرآن او حدیث ویلي، ته به هغه سره لګیا په ډاکټرۍ کې، ته به هغه سره لګیا په انجینرۍ کې. د هر بخش خپل کسان معلوم دي. یا همدغه راواخله چې تا علم کړی دی او بل کس هم علم کړی دی، خو ستا علم ډېر دی، تا قرآن هم ویلی دی، احادیث دې ویلي دي، ترجمه، تفسیر، ډېر کتب دي، مطالعه دې زیاته ده. بل کس هم طالب العلم دی او ته د هغه سره بحث کوي. دا بحث چې دی که نه هېڅ فایده نه کوي. ځکه د هغه دلایل به کمزوري، د هغه مطالعه به کمزوري، د هغه سره چې کوم اسناد د هغه به کمزوري او ته به پرې قوي. نو که هغه په حق هم وي، هغه یې بایلي. ځکه تا سره خو مطالعه دې زیاته هر طرف نه به یې ته راوړي. نو ته به د هغه چا سره بحث کوې چې هغه ستا برابر وي، ستا په پوهه او د هغه پوهه یو برابر وي. داسې نه چې هغه پوهه زیاته وي ستا کمه وي او بیا بحث مو شروع کړی، دا بحث هېڅ نتیجه نه ورکوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.